سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. د مودي له لاسه مې د واده ورځ خرابه شوه. د هند تر ورکې لاندې کشمیر کې د ودونو موسم دی، خو په سیمه کې د تېرې 3 اونیو وضعیت د عامو خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب وکړئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه د هغه هم ووهئ. د دې وضعیت د بد اغېز یوه بېلګه دا ده چې په بېلابېلو سیمو کې د لسګونو وادونو ځنډول شوي دي. حنا رخسار هم د هغو پیغلو په ډله کې ده چې واده یې د همدې ګډوډۍ ښکار شوی. 22 کلنه حنا وایي د هرې بلې پیغلې په څېر دا هم خپل واده ته لیواله وه او دې ځانګړې ورځې ته یې له ډېرې مودې راهیسې پلان جوړ کړی و. خو د اګست پر 5مه نیټه د هند پارلمان د کشمیر ایالت ځانګړی حیثیت ختم کړ او سیمې ته یې زرګونه پوځیان ولیږل. له همدې کبله د حنا واده هم له ګڼو ستونزو سره مخ شو. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شریکه کړئ. حنا وایي د واده ورځ د یوې ناوې د ژوند تر ټولو مهمه ورځ وي، خو د دې ټول ارمانونه په اوبو لاهو شول. زړه مې غواړي چې لومړی وزیر نریندرا مودي ته مخامخ ووایم چې ستا د لاسه زما د ژوند تر ټولو مهمه او ښایسته ورځ خرابه شوه. حنا د خپل واده مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و. د شپې مراسمو لپاره یې ځانګړي څراغونه خوښ کړي وو، موسیقي یې غوره کړې وه. غوښتل یې چې په دې مراسمو کې د تازه ګلانو کارول شي. حنا او د هغې خورلڼو د واده لپاره ځانګړي کالي هم چمتو کړي وو، خو حنا ګیله کوي چې هر څه ګډوډ شول او اوس خو په دې هم نه پوهیږي چې خیاط به یې د واده جوړه پر وخت تیاره کړی شي او که نه. د حنا پلار رخسار احمد وایي د لور واده ته یې 800 کسان وربللي وو، خو اوس داسې ښکاري چې یوازې 80 میلمانه به ګډون وکړي. دی اوس په دې فکر کې دی چې همدې 80 میلمنو ته به خواړه څنګه برابروي. په کشمیري ودونو کې د وازوان په نامه یو ډول ځانګړي خواړه برابریږي چې هر څوک یې نشي پخولی. یو ماهر آشپز او لږ تر لږه 20 کسانو ته اړتیا لري. د حنا پلار وایي په اوسنیو شرایطو کې 20 کسه ماهر آشپزان موندل ناشوني دي. په سیمه کې د روان وضعیت له کبله د حنا کورنۍ پریکړه کړې ده چې په واده کې به ساز او نڅا هم نه کوي او په سادګۍ سره به مراسم ترسره کړي. حنا هم مني چې په دې شرایطو کې به ډیر شور او درب سره واده نه وي پکار، ځکه هره شیبه څه ناڅه بده پیښه کېدلی شي. د کشمیر د وضعیت په اړه تاسو خپل نظرونه را سره لاندې په کمنټ کې شریکولی شئ. خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.